وملیکي زه بیا هم بېرته د هغه ویډیو څخه ولیکم او دغه حق به هم پر ځای سي او دا خبرې به هم ټول راشد خټک ته دونه تکلیف ولې ورکړم چې هغه یې ولیکي نه بیا کوي زه بیا خپله ولیکم راشد خټک ته به ویډیو ور واستوو چې هغه ستا وعده ورسره پر ځای سي بس چې ما زه د خپل وعدې غم اخیستم بل وخت یې شي غم اخیستم وعده به هم پر ځای سي خلکو ته به هم ورسېږي او د غني حق به هم پر ځای سي زه د دې پر ځای چې د نور خلکو په رقم د څو پوښتنه چې د خوشحال خان خټک په اړه چې بحث کوي د پښو نمبر یې هم ووایي د بوټو نمبر یې هم وایي زه مستقیم دې خبرې ته راځم زه په دې پسې نه ګرځم چې غني خان د ارغسان د بارام خان مسی دی او د خان غفار خان زوی دی زه مستقیم د دې پوښتنه کوم د ارغسان د بارام خان د ارغسان د بارام خان مسی دی کوم د کندهار د کندهار د ارغسان دی اصلا د کندهار دی د کندهار د خانانو څخه دی اوهو خو ما نه غوښتل چې پر دغه در سره وغږېږم زه هنر ته راځم هنرمند خو نو بیا دغه نه لري ځای نه لري د ګردو دی نو زه غني خان چې ته پېژنې ته په دې نه پېژنې چې د بارام خان مسی دی د خان غفار خان د سیاسي زوی دی ته په دې پېژنې چې غني خان یو بل څوک دی هغه څوک دی چې ته پېژنې او خو نو غني خان دی هر ګور زه به زه دغه درته وکم که نه دا راشد ډېر بلا سړی دی راشد خټک زما جانه زه دغه میا صاحب ډېر بلا سړی دی دغه د خان د جنازې تر کټ لاندې هم موږه ورکړې ده او هغه په مرګ کې و دی حاضر نو دی یو دغه کړی دی په یو څلوریزه یې ویلې ده که نه رباعي ده چې دغه د مرګ په ورځ باندې د ژوندون د میکدې نه خدای زده ولي د ژوندون د میکدې نه خدای زده ولي مرور سو هغه مست لیونی لاړو شپې او ورځې د سپرلي دي خو ملګرو ماش میاشته که نه ماش پنځلسمه ده شپې او ورځې د سپرلي دي خو ملګرو د نشې نه خمار لاړو سپرلی لاړو دا دی د غني دغه ده که نو دغه سره په دغه یو توري کې ګرد خبر خوا در راغله که نه دغه ده دا خبره که نه چې غني ته موږ په کومه دغه کې ګورو عینک کې ګورو ورته که نه غني خو او ده بل شی زه به یو درې نکتې ووایم غني صوفي دی پوښتنه ده غني فلسفي دی او که غني لیونی دی درې سره نومه پرې یاد دي څوک یې لیونی بولي څوک یې فلسفي بولي څوک یې صوفي بولي زه هغه غني غواړم چې ته یې پېژنې هغه څوک دی هغه غني دی هغه څنګه غني دی دغسې غني دی هغه دغسې غني دی چې نه صوفي دی نه فلسفي دی نه لیونی دی نه پرست دی غني دی بس خپله یو جلا ماهیت جلا شی دی غني جلا شی دی نه تکرارېدونکی شی دی نه مخکې تر دغه رقم شی موږ لرو په پښتو ادب کې دغه دپاره زه مثلا څنګه ځان قانع کړم چې غني نه تکرار شوی نه تکرارېږي چې شما قانع کوي چې غني نه تکرار شوی نه تکرارېږي هغه شیان چې د کوم موضوعات چې په کوم ترتیب د مطرح کړي دي شعر چې شعري شی خو نو هغه د خدای شي دغه مطرح کول دي که نه په یو فکر مطرح کول یو فکر مطرح کول په یو انداز کې ده نو هغه کوم چې د مطرح کړي اول دا چې د دې سره کوم دا شان ته چې ګوري ګوره د غني سره زه بیخي ډېر دغه ورسره سوی یم ما په ژوند دغسې مې نه دي لیدلی چې ستا سره خبرې کوم او بیخي ډېر دغه نږدې وم ورته ډېر دغه شاوخوا دغه هم و وسایلو شی هم و مګر ما نه لیدي په دې خاطر زه دغه لرم د غني په ما داسې یو رقم هیبت طاري دی د بودا ورډز یا لغت یې تا ته معلوم دی که نه چې بودا د عظیم و د مقدس د دې معنا لري که نه نو ما ته غني داسې د بودایي حیثیت لري که نه بودا دغه دی تقدس ته دې راوړل خبره زه په تقدس کې یو پوښتنه لرم
افغانانو ته دوه شان مقدس دي، اه یو ملا دی اه. او بل قرآن دی. اه غني چې ګوره قرآن او خدای ته دغسې دی ورمات دی ورچپه دی او د ملا سره یې دښمني ده. زه په دغه ځای پسې ګرځم چې د ملا او د غني پر چیش سره جنګ دی. د ملا او د غني جنگ نه دی لالا، د غني د بل چي سره جنگ دی. د غني دغه ملا سره نه دی جنگ چې هغه د صاحبه ټلیفون یې ماس په خیال ښه نو هغه د دغه سره هغه د دغه معاملهګر ملا سره کنه دا خو نور بیا سیاسي خبره یا سیاست یې نه وړم. نه وام تاریخي خبره ده. تاریخي خبره دا ده کنه چې دوی په هغه د دې کې خو ګوره د دغه منطقې ته تر احمدشاه ابدالي علیه رحمه وروسته یا دغه د سلطنت په اواخرو کې د یورپ مخه دی خواته شول. تاسو نه دي خلاف ده. زه دا خبره بندوم بیرته هنر ته راوړم. یو ورځ تاسو مې اورېدلې دي چې د غني د ملا سره پر دې جګړه ده یا شخړه ده چې د ده او د جانان ترمنځ حایل سوی. دغه تر اعظم دغه تورې تر اعظم لکه ته خو مې پرېږده استاد مرحوم سیاست ته ولاړله. ما غوښتله چې سیاست ته ولاړه نه سي. ما دا وویل چې ما هغه زمانه کې دا چې د انګریز دې خواته تر دغه وخته پورې ګوره تر دغه وخته پورې چې د انګریز دلته راځي ملا هر وخت په پښتني معاشره کې ملا هر وخت انقلابي موقف درلودلی دی. زموږ ټول نهضتونه ضد استعماري نهضتونه د مغولو خلاف، د ایران د صفویانو د هغو د مشرکانه دغه خلاف او دغسې کنه په شروع کې د انګریز خلاف هر وخت زموږ دغه زموږ نهضتونو زموږ قیامونو زموږ جهادونو دا ټوله شان دی په سر کې به لیډرشپ د ملا څخه به و یا به د خان ملا سو، یعنې ملا پکښې مطرح و که نه ملا پکښې مطرح و او مذهبي دغه به یې درلودې که نه مذهبي رنګ یې درلودې ده. مګر دغه چې سول او په دې خاطر باندې په پښتانه قام باندې د مذهب او د مذهب اثر بیخي ډېر دی باید خو دغه مذهب دغسې دغه کړی دی دغسې خوراکۍ د معقوله مذهب دغسې غوغلی دی چې دغه دی دا چیز دی دا تر اوسه پورې استعمالوي که نه سوی استفاده ده. سوی استفاده ده او دې خوراکۍ ډېر سپېڅلی دی. څوک یې سپین زړی دی سپین زړی دی پښتون یانو سپین زړی دی سپین زړی دغه نه دی دغه زموږ پښتانه دغه وزیرستانیان دي ډېر ساده دغه خلک دي پاک سپېڅلي دي هېڅ ارامزادګي دغو څخه خلاص خلک دي د چټلیو خلاص خلک دي. نو تر دغه وخته پورې خبره ټوله دا وه که نه چې ګوره دغه مثالونه ما درته کړي دي که نه مثالونه یې په تاریخ کې ټول شته. د پیروشان نوزت راواخله داسې پسې راځه نو ته نو را یې په یادونه پیروشان دی اخوند دروازه یې په مقابل کې دي کوم یا اخوند دروازه محض یو دغه اخوند دروازه خو د قوم په دغه باندې د پیروشان خلاف نه دی دغه هغه خو د مغولو د دربار دغه دی که نه د مغولو د پیروشانیان وروسته خټک دي خوشحال خټک دي کورنۍ ده خوشحال خټک د کورنۍ دی په دې کې هم هغه د هغه ورته پیدا کړي که نه چې هغه ضد یې بیا ورته پیدا کړي او اشرف خان یې ورته دغه کې ولا کړي دا دغه څو که نه خپل زوی یې که نه څوک دغه وروسته شایم د خټک وروسته اپي فقیر دغه طرف اپي فقیر او اپي فقیر دی او هغه سرتور ملنګ دی څوک دی خو خدای تر ابد دغه دي بني ادمان دي او دا ټول ضد استعمار د غلري مذهبي صبغه هم لري ضد استعمار دي استعمار سره دغه کړی سر والی دی ټکر سره کړی آیا په دغه کې د هډې ملا صاحب دی مثلا چکنور ملا صاحب دی کنه دا کسان دا ټول دا راځي تر دې وخت پورې چې دغه دی چې انګریز راځي انګریز چې راغی انګریز دغه رمزادګي وکړله چې
انګريز دغه وکړله د مغولو د ازمحلال د مغولو په اخرو ورځو کې خو نو بالا انګريز د خداسي هندوستان تاریخ خداسي دی کنه داسې میده دغه داسې زی کیږي بلاګي مغول او ځای داسې راځي ځای یورپیان نسی فرانسویان جو دغه دا نو په افغانستان کې دغه وخت کې کنه د زمان شاه وخت ور زمان شاه دوره نو هغه هغه دا چې څنګه دا وکړل دا استفاده وکړل چې په خپل په دغه مذهبي لیډرشپ کې د جهاد یې دولمبري پیدا کړ خپل ملایان یې پیدا کړی دولمبري معنا دا کنه اصل شی دوه نمبر پای کې دولمبري پیدا کړل هغه چې دولمبري پیدا کړل انو دغه ځای څخه بالا نو دا به یوازې په دغه کې نه پیدا کړی په مولا کې په خان کې هم پیدا کړ په چا کې په خانانو کې هم پیدا په خان کې هم پیدا خان خو دغه نه دی خان خو دون دغه نه دی دا چې ایدئولوژیک دغه نه لري د مولا د خو ایدئولوژیک دغه لري ایدئولوژیک بود لري او مذهبي کیسه د دیني کیسه دغه سلسله لري انو دا وکړه په دغه وخت کې دغه دی وګوره دا وخت دغه پاچا خان د شیخ الهند سره نږدې دغه سوی نږدې پاتې سوی دی او د هغه سره همغږ و هم نوا دغه و شیخ الهند خو ډېر دغه وکړل ډېر ضد استعمار استبغاء الوضع الآخر خلافي دغه سړی وروسته په دغه منطقه کې باره دغه 2 نمبر ملایانو دا چې را دغه سوله نو د غني چې جګړه د غني عمر خو هغه وخت دی چې په دغه ځای کې دلته مولا دا سوی دی کنه چې د هغه مولا ځای چې هغه انقلابي و مقدس و خدای پرست و هغه کام پرست و هغه قومي دغه هغه د هغه مولا ځای دغه 2 نمبر نیولې 2 نمبر مولا نیولې دی د دې سر دی د سر د جنجال دی یو دوهم دغه دا دی چې دغه وکړه ګوره د سر د اوسم الته شورته وګوره دا ټوله د ملا او فلسفه دغه فلسفه دغه د اسلام فلسفه خو د دوه اړخ لري او د دوه اړخو یې باید تعادل موجود وي یو دغه زیږ مخ دی او تیره مخ دی کنه دا جهاد دی او درب او دروز دی او تور او سروهل دی او پار دی او اسلام دی او دا یو سړیتوب دی مینه د محبت دی دا او دغه اړخ دی په دې کې د اسلام اصل فلسفه چې هغه دغه دغه جنگ او جدل او تور او جنجالو څخه په دې څخه هغه وخت کار اخیستل کیږي چې ضرورت پیښ شي چې شایست کار ونه کوي چې محبت کار ونه کوي او دوی تر دغه لاندې راشي تر اټیک لاندې راشي دغه مسلمان دغه مؤمن دغه ما یو شی هیڅ کوي مې دلته هیڅ کوي د 2 نمبر ملا سره ټکر شو او د ټوله فلسفه وڅرخېدله چې ګورې ښایست دی ښکلا ده او حسن دی او عشق دی یا هغه خو بل شی دی هغه خو داسې دی ګوره که نه هغه شته د یورپ دغه د فلسفې او د ادب ګډ تاریخ یې وګورې او بیا دلته غني وګورې که نه نو غني خو هاخوا ته د غني خو ډېر د دغه څخه د غربي فلسفې څخه ډېر متاثره سوی دی هم د غربي فلسفې څخه متاثره سوی دی د غربي تطبیقي دغه څخه فلسفې څخه هم د اسلامي دغه د وحدت الوجود دغه څخه د دې څخه د سعودي متاثر سعودي نو غني خو بيخي educated دغه دی educated سړی دی دغه سړی نه دی دا ساده د دغه نه دی سوي چې عموما د کښېنستلی دی او دا فکرونه یې را تولید کړي د مطالعې او د شهود سړی دی او دی خو دغه ډېر دغه
جینیس هم دی او دغه هم دی حالات هم ورته برابر دي دا ښه خیر دا خو نو ډېر مفصل او دغه تفصیلي خبرې خو تر دې را دغه دې خوا ته چې د غني ټکر د ملا سره پر دې نه دی چې ملا مسلمان دی یا مذهبي دی یا دا دی یا هغه دا نه ده غني په خپل په عقیده کې په عقیده په لحاظ باندې غني دغه دی کنه تر ټولو غټ ملا دی غني دا هغه دغه دی دا غني خو ګوره ما دا مصاحبه ما دغه سره کړې و د چا سره ما سره وکړې د کابل را سره وې د کول نه یا دغه ته سره وساته زه به دا ریکارډ سره واخلم هو هغه دغه دی کنه نو د ما څخه په د اخر کې رویال ما څه پوښتنه کړې دا ساره کوم پوښتنه کړې ده کنه چې دغه چې دا چې دغه په سکه ګور زید ما ته دا ځای ده وایم بار به ساده شهر مخلاصم دغه د خټک له شهر بوم خلاص د خټک د راشد جان میا راشد خټک زیاده میا چور سوام برمات خوند راکېل دی دا بل څه دی ښه دا غدا د دې وای دغه دی نو وای د غني او ګران رویال ستا په پښتون کې یو پښتنه دا چې غني خان په کوم نظر ګوري ته دغه وایي زه دغه چې غني څوک دي ستا د نظر او نو روحیات پښتنه کوي وایي دغه غني خان ته په کوم نظر ګوري د غني شاعري په پښتني دنیا کې څونه ځای لري او د محبوبیت علتونه به څه وي دا د دې دغه جواب دی دا اصلي جواب د دا درې سر سوالو جواب او دا خدام ته دغه جواب و عین خبره او نو خطور یو سره مسیمپیا نو زه خو بیا نورې پوښتنې لرم ته دا جواب راکړه زړګی دا پوښتنه نه د ما ته خو یو زخیم کتاب او کلاین بریښي دا نه پای سمندر زما په کنډولي کې کله ځای دایس ما ته د حضرت مولوی رحمت الله علیه پاک له مدحیه پارسو بیت رایات شو چې من چه گویم وصف آن عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب دا از ما خیال حضرت جامی د مولوی متعلق ویلی دی و دا مشهور بیت دی چې دغه پاره د مولوی پاک کې ویلی دی من چه گویم وصف آن عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب اشرا غنی خان خود غنی بادشاه جل جلاله د کرم یو اسماني پیرزو ده دی غریب بیا واسه او بیا کس ترټلی پښتون قام پښتو ادب له د مخ کې بل غني نه دی درلودلی او اغلبا ورستو به هم بیا نکړي پیدا د احساس او عقل تخیل او تفکر بیان او مضمون عرفان او فلسفه دیانت او شخصیت دا معتدل امتزاج او یکتا موجود د اوم اسمان لها خوا او یو مخلص ملنگ او صادق بنده غره شانتی بنی آدم یعنی بادشاه خان ته د خدایی خدمتګاری په بدله کې یو الهي تحفه ده او بیا نو دی وای دغه وای دا لیکونکی دا دغه وای چې زه د بادشاه خان د سیاسي تفکر او لارې سره پوره موافق نه یم خو د هغه د عظمت په هکله هیڅ وخت شیطاني وسواس نه دی راځي بیخي عین زه د لیکوال سره موافق یم زما په ذهني انځور کې د بادشاه خان دنګه بدنه او سپینکۍ وړه ژیره هر وخت د مسنجر د فلم د هیرو حضرت حمزه او د لیون اف دیزرت د فلم د هیرو عمر مختار دا دواړو کې دغه عمر مختار دی او هغه یو کس دی دا عمر مختار دی دغه دی لیون دغه څوک دی دغه
زما نوم نه دی زده خو دا د دواړو فلمو د دواړو فلمو انټوني کوین انټوني کوین انټوني کوین دی کنه په دواړو کې هم په مسنجر کې هم په لیون اف ډیزرټ و نو د هغه دغه خیالي په دغه کې ریزلټ کې خو عمر مختار دی او په هغه بل کې حمزه دی د حمزه په رول کې دی و نو هغه ما ته دی وایي هغه چې د پاچا خان چې زه ګورم د بدنه او سنگین او سټایل دغه بالکل هغه دغه دی کنه هغه هیرو دی کنه هغه رد کیږي د باچا خان زره زما د مینې یو بعد دا هم دی چې دی زما د ایډیل انسان غنی خان پلار دی زه د غنی پر هر څه د هغه پر فکر او ژبه ایمان او کرکټر مین یم ستاسو نظر دی که د لیکوال لیکوال نو څوري چیرې زما د مور مېړه لیکوال بیوقوف خو دغه زه یم نو ښه ما چې ته وایې چې هغه خبرې ستا وې دغه د لیکوال دی یا لیکوال څوک دی خو دغه اوس دغه ما سره مصاحبه کوي دا رویال مصاحبه کوي رویال راته مصاحبه کوي زور سره ګاډي بل څوک نشته په ما به ښه او نو خدا دغه دا قصه ما د فلم په دغه څه ګرځېدم چې فلم کیسه چیرې شروع شوې ده دلته چې هغه د فلم موضوع راواخیستله زه فلم ته ولاړم ښه دا خو باید چې ته ایډیټر دا شی پام کو داسې وانستی کنه څه رقم دغه باید ایډیټ دغه ستا خوښ که باید زه خلکو ته ښکاره کړم چې کشران باید مشران ته دغسې حوصله وکړو موږ ته حوصله ختمه شوې ده ښه ګوره جانان ښه د باچا خان سره زما د مینې زما ښه یو بود دا هم دی رویال سوال کې زه جواب وکړم یو بود دا هم دی چې دی زما د غني پر هر زما د ایډیل انسان غني خان پلار زه د غني پر هر څه د هغه پر فکر او ژبه ګوره دا پوینټونه پر فکر او ژبه ایمان او کرکټر مین یم اوس هم کله په خوب کې 2-3 غنټې خلوت سره لرو او وروسته هم دا امید لرم چې د جنت د بلاخانې په تایخانه کې به ځان ته څادر غوړوم او یو ځای به ورسره واوسم انشاءالله دا زما دغه ارزو ما د ادب فلسفه او عرفان او تصوف په حواله تر بل هر چا دا زه په دعوا باندې وایم تر هر چا هر څوک زه خو دلته دغه کې کنه مرهون جانانه ګوره بابکه دا حوالې دي کنه پلانکی فلسفه دو پلانکی کتاب داسې و هغه داسې و هغه داسې یو داسې دغه داسې پېژندګلوي ده یو دا چې ته په ننوتلی یې که نه هلته دننه ګرځې هر څه وینې احساس کړی یې که نه زه خو په غني داسې ننوتلی یم په دا ټولو حوالو دا ټول ته دا د چیلنج خبره ده که نه دغه د هغه چې ما د ادب فلسفه عرفان او تصوف په حواله تر بل هر چا غني ډیر ویلی او کتلی د دې ټول زاویو څخه دا ټول زاویو څخه هغه پر خدای مین دی او زه پر ده مین هغه خدای پیژني او زه دی یعنې په حقیقت کې د ده پر لار ورغلی یم نو هغه دغه دی دا زه بیا دغه کوم دا اوس اذان دی دې ته بل شی وای ما 3000 کوپر کفاری کړی وای اوس ته کنه چې استاد اذان پړې څه وای هغه اذان خو دا زموږ لاره ده او دغه زموږ لاره ده او دا دغه دی دا شي دا شي دا تلفونان لري ښه و نو ما دا غني دی ویلي او کتلې دي هغه پر خدای مین دی او زه پر ده مین هغه خدای پیژني او زه دی یعنی غني دا څوک وایي دا خبره کوي دا خبره دی یو هلته تصویر هم راځي یا ښه هغه د خدای مینه او حسن
احساسوي او آه، زه د خدای. احساسوم غني د خدای خدای حسن مینه او حسن. او حسن آه. دا دوه خبرې دي د خدای مینه او حسن احساسوي د احساسوي او زه بیا د احساسوم کنه همین دار ظریف شو کنه غني څو بعدي شاعر دی هم فلسفي دی انساني دی هم رنگ خراباتي دی هم صوفي دی د کلام د موضوعات په اړه متنوع اړخونه لري د کلام د رنگ او ډنګ د ګډ کیفیت بلا د کلام د رنگ او ډنګ د ګډ کیف بلا کیفیت او تربه سپورت اپیل کوي دی دلته د مځکې پر سر ګرځي خو د خیال څانګې اسمانونه ګرځوي او د نظر د عمق ریښه یې د مځکې تر شکم هاخواته غځېږي نازک نرم زړه د پسرلني سهار د رڼې پرخې په څېر د معیاري هیومنیزم روماني خاصیت لري او د سیاد نظر اپروچ یې د ستورو په چوبستان کې د ښایست د فرشتو څنډې لمسوي ما په یو خوب کې د هغه د هنرمنو ګوتو د شاتار د زیر او بم نغمه واورېده او د نغمې ساز یې په خوب کې یو بل خوب او بیا په هغه خوب کې یو بل متواتر خوب ته په مینه بوتلو یو دغه دی دغه راته وایي که نه ستار یا ستار دغه چترالي ستار نه دي دغه ډېر ستار دا ډېره ژوره ښه دی وهلی خپله دغه ستار وهي او بس په بل حالت کې سره ولاړو که نه دا نور څه خبرې نو دا ذکر نه چې دلته د ویلو نه کېږي ښه دا خو خلاص شوله څلوېښت کاله مخکې دا څوک وایي ته وایه دی څلوېښت کاله مخکې چې زه نوی مسلمان سوی وم د هغه دا شعر مې تر سترګو سو او دا دې له تاسو سره یې شریکوم اول دا اول شعر چې تا ولیدی د ده ده اول چې دغه شعر یې زه مسلمان کړم که نه لیونیه مکه څه ده ملا کور دی یو عاشق دی کوټنۍ دي ګڼې ډېرې د همه رب خالق دی لیونیه ایمان څه دی ملا دا دی پوخ ګمان د یو خوب په زړه لیده دي د وصلونو د جانان آهای لیونیه سجده څه ده ملا ځان خاورې کول دي د مستۍ د ګلوهار د یار پښو کې اچول دي دا هغه شعر و که نه چې د اول ځل ته چې اول ما د سره ما په دغه شعر باندې زه ودت ورننوتلی په دغه شعر زه ودت ورننوتلی نه اوسېږم نو دی د خدای هاخوا خپله مینه او حسن ونازوي او غافل پښتانه ته د خدای دا خوا د دې عظیمې هستي د قدر شعور نصیب زه د دغه زما استاد د مجلس اخري پوښتنه د دغه شي سره مطرح کوم زموږ ځوانان د پښتانه د شعور غوښتنه دې کړې ده پښتانه ځوانان په دوو برخو ویشل شوي د یوې ډلې د ملا فکر د غني فکر د ملا سره په دښمنۍ باندې اخیستی دی دوی فکر کوي چې غني د ټولو ملایانو سره دښمني ده بله ډله بیا غني مطلق کافر او غني ته ورته خلک واجب القتل بولي اوس دغه دوو ډلو ته راځم زه دغه دوو ډلو ته چې یوه یې ډېره په تشدد کې ده یوه یې ډېره په دغه حالت کې ده یو درېیمه ستا هغه ډېره کمه ده
دغه درې سلو ډلو ته ستا توصیه چی شته چې غني ته څنګه ورسې څنګه دا یې توصیه مطالعه خو نو زه د غني دغه زه خو غني ته وګورم نه زه غواړم چې تا غني پیدا کړي په دې یوه شعر مرهون جانانه ته موږ ته ووایه چې موږ یې څنګه پیدا و کړو زه درته وایم زه درته وایم چې زه خو نو د غني یو څه نه بلکې ډېر په ډېرو شیانو کې دغه یم دا چې سم نه مې پیرو یم په دغو په اخلاقیاتو په رویشو په دې په هر چې په وس مې پرایي نو دغو په دریابو خیر موږ هم یو دغه یو پیاله هغه نهنګ موږ هم دې خواته پاتې چونګښ مونګښ یو ما داسې نو هغه دا چې زه خو د رویش پیرو یم نو هغه دا زه خو نصیحت نه کوم هغه وخت ما څه نصیحت اورېدلی دی موږ یې غواړو ته به یې درته یا په نصیحت سړی نه سمیږي په چی سمیږي ته به ما ته ګورې که به زه سړی وم او ته سړی وې ستا په نصیب هدایت سوی و ته به ما ته ګورې زما څه بې زده کوې په کتلو به زه تا ته در کوم په مینه به در کوم په نصیحت نه کېږي چې داسې دي هسې په نصیحت باندې نصیحت خو د ملا کار دی او غني به ډېر بد وړل د نصیحت څخه او د ملا د نصیحت څخه نه نصیحت نه دی په خبرو نه سمیږي کیسه مرحوم جانانه خبره په کردار سمیږي موږ کردارونه ده انبیاء علیه السلام چې راغلي دي د هغو کردار درلودی گفتار نه و نه گفتار دا گفتار ګور دعوت دی دعوت یعنی معنا دا چې بنده یو بل انسان راخلي وي خواته